السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د فان ټکنالوژۍ درنو کتونکو هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست او د صحت جامې به مو په تن وي. یو ځل بیا نن راځم په کنمسټر باندې خبر کوو. کنمسټر داسې یو پروګرام دی چې تاسو کولی شئ په هغې کې ویډیو ایډیټ کړئ او د ویډیو سره لیکنه وکړئ، یعنې ښکلې ویډیوګانې پرې جوړولی شئ. که هر ډول ویډیو وي تاسو کولی شئ چې په اسانۍ پرې ویډیو جوړه کړئ. راځو کنمسټر ته چې څنګه مو کولی شو په کنمسټر کې کار وکړو. لومړی به تاسو کنمسټر انسټال کړی وي د پلی سټور څخه. دلته تاسو کتلی شئ کنمسټر را به شو. کنمسټر باندې به کلیک وکړو. کله مو چې په کنمسټر باندې کلیک وکړ، راځو دلته د منځنۍ برخه باندې کلیک کوو. کله چې تاسو په کلیک وکړ، راځو دې نه وروسته 95.16 یا 9.14 باندې کلیک کوو. کله چې تاسو کلیک وکړ، لومړی به دلته راشئ، تاسو یو څو پیکچر به انتخاب کړئ. مثلا کله چې تاسو د پیکچر ویډیو جوړوئ، دا یو څو پیکچر را اخلم او دا یو څو پیکچر مې را واخیستل. کله مې چې پیکچر را واخیستل، را به شئ دلته دا پیکچرونه دي، موږ دا پیکچرونه راخیستي دي. بیا به دلته راشئ، د اډیو په برخه کې به دلته په زنګ باندې کلیک وکړئ. یو زنګ به ورته انتخاب کړئ، هر یو زنګ چې و اډیو. مثلا زه دا ورته انتخابوم. کله چې تاسو ورته انتخاب کړ، نو دا د عکسونو سره زنګ راغی. نو دا ویډیو چې څنګه کولی شو په کنمسټر کې لومړنی درس و چې څنګه کولی شو په کنمسټر کې موږ او تاسو یو څو عکسونه راولو، د هغه سره زنګ یو ځای کړو یا اډیو ورسره یو ځای کړو.